السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. د کیمیا مضمون دی د اووم سیم ټولګي ده تقریبا نهم فصل ته ګرانو زده کوونکو را رسېدلي یو. هیله لرو چې تاسو سره کتابچه او قلم در سره وي، ځکه چې تاسو ځینې مهم نقاط یاداشت کړئ. ګرانو زده کوونکو، که ستاسو پام دی، موږ او تاسو د کیمیا دوم ټولګي د فزیکي خواصو له جملې څخه دوه دانې مطالعه کړه چې بړاس دغه انقباض و انبساطو، او نن راځو تراکم او بړاس ته. راځئ درس ته. بړاس یا تبخیر چیش ته وایي؟ که ډېر په ساده لهجه ووایو، د مایع تبدیلېدل په غاز باندې عبارت د تبخیر یا بړاس څخه دی. ګرانو زده کوونکو، موږ مخکې د مادې حالتونه وویله چې یو جامد، بل مایع او بل غاز و. نو کله چې مایعات یعنی اوبلن شیان که چیرې موږ او تاسو حرارت ورکو، د حرارت په وسیله دا مایع تبدیلیږي په غاز باندې. کله چې مایع په غاز تبدیله سوه، همدغه حالت ته تبخیر یا هم بړاس وایي. خو یو شي ته باید موږ ته پام وي ګرانو زده کوونکو، په دې خو پوه سولو چې د مایع تبدیل په غاز باندې عبارت د بړاس څخه دی. همدارنګه اوس نو څه وخت یو مایع په بړاس باندې بدلیږي؟ دا دوه نقاط ته باید ستاسو پام وي، که څه هم بیا په لوړو صنفو کې هم د خیره وایو. یو مایع هغه وخت په بړاس بدلیږي کله چې د مایع داخلي فشار، چې هغه ته د بړاس فشار وایي. ګرانو زده کوونکو، تاسو متوجه سئ. کله چې موږ دا یو مایع فرض کړو، دا اوبه فرضوو، اوبه خپله یو مایع ده، H2O یې فرموله ده، اوبه H2O دا یو مایع ده. غواړو چې دغه مایع ته حرارت ورکړو. که چیرې ستاسو پام وي، دغه مایع ته دغه مثلث علامه خپله په کیمیا کې د حرارت معنا ورکوي. کله چې موږ دته حرارت ورکړو، دا کرار دا مایعات په ایشېدو راځي، کرار په بړاس بدلیږي. کله چې په ایشېدو رالی، وروسته دا بړاس کیږي. یعنی دلته دوې خبرې سته، چې یو دننه دغه مالیکولونه چې د مایعاتو دي، که دا مالیکولونه موږ د مایع فرض کړو، همدا مالیکولونه د مایعاتو دي. یو خپله دغه د مایعاتو مالیکولونه دوی نه پرېږدي چې تر څو په بړاس بدل سي یا په تبخیر بدل سي. نو دلته دوی خپل په منځ کې هم د جذب قواوې لري یو د بل سره. یعنی دا نور مایعات دوی نه پرېږدي چې تر څو تبخیر یا بړاس سي. بعضې وخت به مو لیدلي لکه پر ګیس چې اوبه کښېږدو، دا اوبه چې کله ویشېږي، د ایشېدو څه پام مو نه ییر مو یي. کله چې مو ییر وګورو، بعضې وخت چاوجي چډکه یي نیمه سوي. دا څه علت دی؟ یعنی هغه مایعات کرار ایشېدلي دي. د ایشېدو څخه وروسته دا په بړاس یعنی هغه بخاراتو باندې تبدیلیږي. همدغه عملیه خپله د تبخیر یا د بړاس په نوم یادیږي. خو دا څه وخت امکان لري؟ یو خو ما درته وویله چې دلته مالیکولونه سته چې دوی په خپل منځ کې داخلي فشار لري، چې دې ته د مایعاتو داخلي فشار وایي. د مایع داخلي فشار. ګرانو زده کوونکو، د مایعاتو داخلي فشار ته خپله د بړاس فشار هم وایي. د بړاس فشار یعنی د مایعاتو داخلي فشار ته خپله د بړاس فشار وایي. په خاطر د دوی په دننه کې چې کوم بړاس یا فشار جوړیږي، هغه د دوی د مالیکولو په وسیله جوړیږي. نو په دې خاطر دې ته د بړاس فشار وایي. او که یو ستاسو په ذهن کې درګرځي چې دا فشار خپله چیش دی، دا بیا تاسو په فزیک کې دغونه مطالعه کړی دی، بیا یې ووایاست د خیره چې د فشار دې ته وایي کله چې قوه پر سطح وارده سي. د قوې واردېدل پر سطح عبارت له فشار څخه دی. دلته هم دا مالیکولونه یو پر بل واردېږي. کله چې مالیکول یو پر بل وارد سي، پر سطح وموښي، دلته یو فشار منځته راځي. همدغه ته د بړاس فشار وایي. یو بیا د هوا فشار هم سته. پر دغه مالیکولو باندې د هوا فشار هم وارد دی ګرانو زده کوونکو. یعنی دلته مالیکولونه د هوا فشار دلته سته. دې ته بیا د هوا فشار وایي. خارجي فشار ورته وایي ګرانو زده کوونکو، یا هم ورته اټموسفیر فشار وایي. خارجي فشار یا اټموسفیر یا د هوا فشار. خارجي فشار یعنی د هوا فشار. د هوا فشار چې پر دغه مالیکولونو باندې سربیرن واقع دی او دوی نه پرېږدي چې تر څو دوی لوړ ولاړ سي. نو څه وخت دا مایع په ایشېدو راځي یا دا مایعات څه وخت په بړاس بدلیدای سي؟ نو که چیرې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو دغه د هوا فشار ته
مثال یو سمبول ورکو پی زبر او داخلي فشار ته یو سمبول ورکو پی معنا فشار یو سمبول سره شي یو په پی زبر سره یو په پی سره هغه وخت دا مایع په بړاس بدلیږي کله چې د دوی داخلي فشار زیات سي تر خارجي فشار. دغه علامه خو دغو نه پېژنئ ګرانو زده کوونکو دا خوله چیرې خواته یي دا معنا لري چې دا لوی دی یعنی که هر وخت لاندې فشار چې هغه موږ په پی سره ښوولی دی داخلي فشار یا د بړاس فشار زیات سو تر خارجي یا در هوا فشار چې پر دغه مایعاتو باندې پروت دی د هوا فشار په دغه وخت کې یو مایع په ایشېدو راځي. نو انشاءالله پوه سولو چې داخلي فشار یعنی د بړاس فشار او خارجي فشار یعنی د هوا یا اتموسفیر چې هوا ته اتموسفیر هم وایي د اتموسفیر فشار که چیرې ګرانو زده کوونکو دوی سره مساوي سوله په دا وخت کې مایع په ایشېدو راځي. که چیرې لاندنی یعنی د بړاس فشار پر ډیر سو په دا وخت کې مایع په بړاس بدلیږي چې دغه عملیې ته تبخیر یا بړاس وایي. راځو یو شي ته باید ډیر متوجه اوسو ګرانو زده کوونکو هغه دا دی چې دا د بړاس عملیه همیشه یا هر وخت جریان لري. داسې نه دی چې موږ خامخا وایو چې حرارت ورکو باره دغه د بړاس عملیه منځته راسي بلکې د بړاس عملیه همیشه جریان لري. خو په یوه شي ته باید موږ متوجه صرف د حرارت یا تودوخه چې ده ماسې ژر دی چټکوي. یعنی که پخوا مثال یو ګیلاس اوبه یا په پیاله کې اوبه پرتې وي چې په ورځو 2 تبخیر کیږي که چیرې موږ حرارت ورکو د حرارت ماسې دا د تبخیر عملیه مخکې مو چې د تبخیر عملیه چې ته وایي د مایع بدلیدل په بړاس باندې دا ماسې چټکوي صرف په دې کې یو چټکتیا منځته راوړي. نو په دې خاطر تودوخه صرف یو کتلیس بیا موږ په لوړو سیمپو کې وایي د کتلیس رول اجرا کوي ماسې د عملیه چټکوي. راځو ګرانو زده کوونکو تراکم که بیا موږ وګورو تراکم اصلا د بړاس د عملیې برعکس عملیه. پخوا مو مایعات راخیستله په بړاس په ګاز مو بدلوله دغه عملیې ته بړاس یا تبخیر ویل کېدی. که د دې سرچپه عملیه اجرا کو څه معنا سرچپه که بیرته بخارات یا ګاز راواخلو په مایع تبدیل کو د ګاز بدلیدل په مایع باندې په دغه وخت کې دغه عملیې ته بیا تراکم وایي یا لنډې داسې وایو د تبخیر یا د بړاس برعکس عملیه عبارت له تراکم څخه ده. که څه کوي ولې ګازات بیرته په مایعاتو بدلیږي. اوس مایعات خو چې حرارت ورکې که ستاسو فکر دی موږ یو عنوان مخکې هم ویلو د مایعاتو ترمنځ چې حرکت ورکې دی په ګازاتو بدلیږي علت یې څه شوي د مایعاتو د مالیکولو ترمنځ حرکي انرژي ډیریږي دوی ژر په حرکت راځي دغه مایعات قرار په بړاس بدلیږي. که بیرته ته غواړې بړاسونه که بیرته غواړې ګازات یا دا بړاس بیرته په مایع تبدیل کړې په دا وخت کې به برعکس عملیه اجرا کوي. یعنی پخوا چې به موږ ګازات مایعات ګاز کوله مثبت حرارت مو ورکوي مثبت تودوخه په ګاز به بدلیدل. اوس که بیرته ګاز په مایع بدله بیا به دې ته موږ منفي تودوخه وایو یا که په ساده لهجه ووایو یخ به پر راولي. په یخچال کې ګازات وي بعضې وخت که ستاسو فکر دی دا اوبه بعضې وخت بخار سوي یخچال چې خلاص کړي هر ځای اوبه یخی سوي دا معنا هغه بخارات وه یخ پر رالی دا مایع سو همدغه عملیه د تراکم په نوم یادېږي. زه یو مثال درته وایم ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسې مایعاتو ته حرارت ورکوي مخکې مو ویله چې دا مایعات قرار په بړاس بدلیږي قرار په ګاز بدلیږي چې دغه عملیه د بړاس په نوم یادېږي. قرار دا بړاسونه روان دي که چیرې موږ دلته یو مانع ورته کښېږدو او پر دا مانع باندې بیرته دا یخه کو یعنی سربیرن د یخي ټوټې کښېږدو دا بخارات چې راپورته کیږي یا دا ګازات چې راپورته کیږي دلته یو مایع ده دا اوبه یو مایع دي. کله چې موږ حرارت ورکوو دا مایعات قرار په ګاز باندې بدلیږي. دغه عملیات چې مایع په ګاز بدلیږي د تبخیر یا هم بړاس وایي. که بیرته چې دلته د دا یخي ټوټې سره چې مثال ومښتله د هغه نه وروسته که ستاسو فکر دی بیرته دغه ټوټې قرار په اوبو بدلیږي یعنی بیرته دغه ګازونه
په مایعاتو بدلیږي، یعنی بیرته اوبه کیږي یا مایع کیږي. همدغه د ګاز بدلول بیرته په مایع باندې همدغه عملیه د تراکم په نوم یادیږي. نو ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ کار هم همدغه دی. تاسو باید دا دلیل پیدا کړئ چې ولې کالي موږ لانده کو یا یې پریولو، ولې سایې ته ژر نه وچیږي او لمر ته ژر وچیږي. او بل کورنۍ کار مو دا دی ګرانو زده کوونکو، په یو لوښي چې سر لوڅ وي یعنې غټ وي، هغه کې اوبه ژر تبخیر کیږي که سر کوچنی وي. دغه دوو پوښتنو ته باید تاسو ځوابونه ووایاست.